طالبانو چیرته څنګه او څومره ډالر ونیول؟ تازه خپره شوې ویډیو کې څه روان دي؟ ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او د ویډیو اخر کې مو را سره خپل نظر هم شریک کړئ. بلخ ولایت حالات له هغه وروسته لا خراب شو چې کله بلخ والي داود مزمل د هغه دفتر منځ کې ووژل شو. بیا ورته شیخ هیبت الله خپل نږدې کس د کندهار والي بلخ ته ولیږلو ترڅو د بل حالات کنټرول کړي. او له هغه وروسته طالبانو په ټولو شکمنو ځایونو باندې ډیر سخت بریدونه شروع کړي دي چې هره ورځ طالبان خبر ورکوي چې دوی په خپلو عملیاتو کې د داعش غړي وژلي دي. خلک بیا ډیر وخت اعتراض کوي چې طالبانو ته که څوک ناسم خبر هم ورکړي دوی له څېړنې څخه مخکې په هماغه ځای باندې عملیات ترسره کوي چې په دې عملیاتو کې ډیر وخت ملکي خلک د داعش په ځای وژل کیږي. اوس تازه یوه ویډیو خپره شوې ده په کومه ویډیو کې چې ښکاري طالبانو له عملیاتو وروسته هلته په ډېر تعداد باندې ډالر نیولي دي. په ویډیو کې ښکاري چې طالبان د ډالرو په راټولولو باندې بوخت دي او یو طالب ورته وایي چې دا ډالر به اصلي وکړي ډالي. بل طالب ورته وایي دا وګوره داعشان د ډالرو لپاره جنګ کوي. خلکو ورته کمنټونو کې لیکلي دي ډالر خو تاسې ته هم را روان دي. نورو ورته لیکلي دي که هغه ډالرو لپاره جنګ کوي خو تاسې د کالدارو لپاره جنګ کولو. په عموم کې خلک وایي چې موږ د جنگ طرفدار نه یو خو طالبان هم باید د خلکو روا غوښتنې ومني ترڅو ټول خلک د طالبانو ملاتړ شروع کړي او د جنگ ټغر له افغانستان څخه ورټول شي. په اوس وخت کې ډیر کله طالبان داسې کړنې کوي چې په لوی لاس ځان ته دښمنان زیاتوي چې دا کار د وطن او نظام په خیر نه دی.